دویم سوال دی ورور دا دی چې بعض خلک چې چا سره لاس میلاو کړي بیا په سینې لاس ایږدي. ګوره مصافحه کول، لاس د لاس سره میلاول دا هغه کار دی چې شریعت په دې کې ترغیب ورکړی، بلکې په دې سره ګناهونه معاف کېږي. حدیث کې دا راځي، امام ترمذي راوړی دی، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کله چې دوه مسلمانان میلاو شي یو بل سره لاس میلاو کړي الا غفر لهما قبل ان یفترقا، د جدا کېدو نه مخکې الله دوی ګناهونه معاف کړي. دا څومره معمولي عمل دی، څومره لوی اجر دی، دې نه زموږ اکثر مسلمانان پښتانه غافله دي. بلکې ګوره دې جومات ته دوه ملګري راغلي یو ځای او بهر ته بیا ووتې او ورسره میلاو شو، لاس ورسره میلاو کړه، که مصافحه ورسره وکړه. څوک درسره لاره کې میلاو شو السلام علیکم، لاس ورسره میلاو کړه، ګناهونه ورسره بخښلی کېږي. نو دا خو پرېږده لاس میلاول، په خوله درته هم نه وایي. بل اوس دې ځای کې دې جومات ته چې راکم دا کوڅه راتاویږي دغه ځای کې زه را روان وم لمانځل، یو کس مې مخې ته راغی، بلکل زما مخې ته راغی داسې، چې مخې ته راغی ما ته وایي یو ما ورته ووایي ده څه یې؟ نو بعضو زما باره کې دا خبره کړې ده، وایي دی دا متکبر او دلته په چا سلام نه اچوي، دروغ دي ټول. نو اوس چې څوک دا د دې څه مخامخ دی له مخې ته راغی، مخامخ او دا چل درته وکړي. او یا په یو سړي ته سلام اچي او هغه دله جوابونه نه درکوي، په خیر علي، دا غلطه طریقه ده. ښه ښکلی سلام کوئ او دا اشارې ده، او بس برته نږدې دا جنډه اوچته کړي داسې مخې له به دې راشي دا چل به ورته وکړي. د دې څه مطلب دی؟ حدیث کې راځي په اشارو سره سلام کول دا او دا سلوټونه او دا ګوتې دا ټول د یهودو نصارو طریقه ده. دا هلې جایز دي چې کله یو سړی کوڼي ستا خبره نه اوري نو هغه ته ورسره په لاسونو اشاره وکړي چې ته پته ولګي چې ما باندې سلام کوي، یا لرې ستا اواز ورته نه رسېږي. لکه یو سړی ګاډي کې ناست دی، ته په روډ په غاړه ولاړ خو په خوله به ورسره وایې، دې کوم شرط دا دی ګوره، دې کوم شرط دی، په خوله به ورسره وایې چې دا لوړ به داسې نه اوچتې السلام علیکم ورحمت الله، نو سیده پوه شو چې وایي دی سلام اچي، هغه به ورته وعلیکم سلام. نو خوا کې جومات کې ته مونځ ختم کړي که نه او سلام دې وګوره، خوا کې د کس نه سلام په دې ځای کې دې ته څه ضرورت دی؟ السلام علیکم وایه، لاس ورسره میلاو کړه، څنګه یې ښه، دا طریقه ده. نو دا او یا د سترګو اشارې، دا روزي خوځول او په خیر علي د سلام نه مخکې ویل، دا صحیح ده. په خیر علي خو شتي ویلی شي شریعت کې، هېڅ خبره نه ده، ثابت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هرکلی وي ملګرو ته په خیر به وي، خو د سلام نه بعد نو دا لاس میلاول په دې سره الله ګناهونه رېږي او ګناهونه ورسره معاف کوي. خو دا مصافحه په عربۍ کې څه ته وایي؟ د یو لاس ورغوی لګېده د بل لاس سره، بس دې سره مصافحه ختمېږي چې تا د یو مسلمان سره لاس میلاو کو، لاس په لاس کې ورکو، نو بس خبره ختمه شو. دلته دا خبره مې یاده کړئ، مخې ته خبره راغله نو ذکر به کوو. یو ادب د مصافحې دا دی چې مصافحه به ښه ښکلې په ډوب لاس کې. ډوب لاس څه مطلب دی؟ یعنې لاس به ښه پوره ورکړي، بس داسې دا ته به وایي چې یېرېږي چې دا ګوتې دې څوک پرې کوي کسې چل کېږي، نو داسې ده یا درې ګوتې یا تا به له لاس ولا نیولی نه لاس مصافحه به شي دی بیا راکوي، نو داسې چې مصافحه ورغوې د ورغوي سره لګېده دې ته مصافحه وایي، دا مصافحه وایي. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې دا لاس به زر پرېښودو هم نو ملګري ده چې څو پورې به هغه نه وپرېښودي. او دم دی خوش اخلاقه انسان نه ښایي چې ده سره کله میلاویږي، که مصافحه کې که غاړه سره میلاوي، خو ډېر په جوش کې دې مخامخ سړي ته محسوسه کړي چې موږ ستا په میلاوېدو او تاسو سره په ملاقات باندې څه یو خوشحال یو. هدې باو سره چې لاس دا مخ به یې هم راچولی او درې ګوتې، یا باو سره چې لکه غاړه میلاوی سوډانیانو هغه طریقه نه، سوډانیانو دي اوږه به یې لاسې
وبه دې درېږي بس ختم مخې ته مه راځي مسلمان سره چې ملاویږي حشاش بشاش مسکی شه او السلام علیکم لاس وله وخوځوه څنګه یې ښې بیا د لاس وله ونیسه چې روان یې په لار باندې دا د مینې د زیاتېدو اسباب دي او ګناهونه ورسره به الله بخي دا مصافحه چې دی وکړه چې کله دا ورغوی د ورغوي سره ولګېدو نو خبره څه شوه ختمه شوه د دې نه بعد په سینه لاس یې ښوده دا د سلفو نه ثابت او که چېرته یو علاقه کې دا عادت عرفي بغیر د ټیټېدو نه ګوره ټیټېده دا خو ناروا دي دا بس خلک په سینې لاس کړي او داسې شي دا خو بلکل ناروا دی ټیټېده زه خبره صرف د دې کوم چې لاس په سینه باندې کړي او دې لاس په سینه باندې ولږدي یعنې چې ستا ځای دلته دی تا سره موږ محبت کوو او دلته یو فایده بعض وی ادب دا دی چې ته مانځه کې ولاړې نو لاس ته نامونه لاندې کېده وی دې کې عجزي ده او دا یې دپاره کمزوري روایت پیش کړي نو بیا د عجزي دلته چې انسان سره ملاویږي بیا ولې لاس پسې نه ایږدي دلته بیا ولې لاس ته نامونه لاندې نه ایږدي دلته چې لاس نه ایږدي دا یو ادب یې کوي که چېرته یو علاقه کې دا عادت وي او سړی پې عمل کوي بغیر د ټیټېدو نه نو جایز به وي خو په یو شرط سره چې دا عقیده به ورسره نه ساتي چې دا د پیغمبر نه ثابت دی ودې کې په دې سوچ سره چې وایي دا د علاقې سره عرف او عادت دی او د شریعت سره ټکراو نه خوري او د عبادت په نیت نه دی نو بیا جایز دی والله اعلم